د خوست مرستیال ولی محبوب شاه قانت په دغه ولایت کې د 1.15 میلیونه افغانۍ په ارزښت د تفریحي کمپلیکس د جوړولو په موخه جوړ شوی مراسمو کې له پانګوالو غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د حیاتي پروژو په برخه کې پانګونه وکړي. د نوموړي په خبره کبډای کسان په بلابلو برخو کې پانګونه وکړي تر ډیره به د بیکارۍ کچه راټیټه شوې وي. صمیمانه او احترامانه هیله مو دا ده چې دلته ورونو تاسو پانګونه وکړئ. دلته به تاسو حیاتي پروژې په کار واچوئ تر څو د خوست د ولسونو لپاره یو خوا د کار زمینه مساعده شوې وي، د بلې خوا مو هغه خدمات خپلو خوشمېشتو ولسونو ته وړاندې کړي وي چې څنګه د دوی په نوم باندې ښه. د خوست اوسیدونکو هم د تفریحي کمپلیکس د جوړونکي مننه وکړه چې په یاد ولایت کې خپل سرمایه په کار واچوله. په پردي وطن کې کډېر میکس پنګونه وکي بیا میکس مهاجر بللای کی مسافر بللای کی بیا خپل وطن درسي. نو زه ټول خستول ته یا ټول افغانستان تجارونه ته یا خپل وطن ورنه ته دا یعنی ارزو لرم دا یسول لرم چې خپل پیسې یا خپل سرمایه ما په دبي کې مصرف کوم، ما په ترکیه کې مصرف کوم، ما په نړۍ هواده کې درڅ په داوالي په خپل ولایت خیس کې مصرف کوي چې نه په افغانستان کې مصرف کوي. ته ټول اساس او مهم ضرورت چې په اوسنۍ وخت کې دا دلته غنه زیاتېږي، خرید ژوند لا پرخېږي. نو دلته د ودونو تالار د ودونو سالونونه اساس ضرورت دا دلته میلمه پالنه ډیره زیاته ده په خوست کې. نو هغه ډول واده چې مونږ غواړو چې تر سره کو نه کیږي کدلته د واده سالونونه جوړ شي ډیر خوند به دغه تفریحي کمپلیکس جوړونکي ویل چې اړتیا ته په کاتوی خوست کې په دې برخه کې پانګونه ته زړه ښه کړ. هدف د پانګونې د موږ دغه دی چې موږ د خوست ملت ته په دې ځای کې یو نوآوري وکړو، یو نوی شی موږ ورته راوړو د خوستوالو ته، خصوصا د خوست خلکو ته. چونکې دغه د خوست هغه چې دا دلته موږ په دې شي باندې دوه مثال نه لرو، نه سونا لرو، نه یو ملي او سټنډرډ رستورانت لرو او نه یو جیم د ورزش لپاره یو کمپلیکس موږ دلته لرو چې هغه کې څو رقمه ورزش دی. که تاسو ورسره بلد یاستئ سنوکر کلب به دلته جوړیږي د ځوانانو لپاره. اکثریت ځوانان زه د خوستوال وینم چې په کابل کې سنوکر ته راځي. د خوست تفریحي کمپلیکس په 3 جربه ځمکه کې چې د زراعت ریاست مربوط ته د 1.15 میلیونه افغانۍ په ارزښت به جوړ شي چې خوړنځای، د اندامونو ښکلا، میلمستون او سونا برخې به پکې شاملې وي.